افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو د نن ورځې درس کې راځو عادي شمیرې وایو. په تیر درس کې مو حساب ویلی و، په دې درس کې راځو عادي شمیرې وایو. عادي شمیرې هغو شمیرو ته وایي لکه اول، دویم، دریم، لسم، شلم، همداسې نور. او بل دا وایو چې څنګه په الماني ژبه کې تاریخ وویلی سو، چې نن د دوهمې میاشتې دریم تاریخ ته د 2023 یا همداسې نور څنګه وکولای شو په الماني ژبه کې تاریخ ووایو. راځو په درس باندې شروع کوو. erste اول، zweite دویم، dritte دریم، vierte څلورم، fünfte پنځم، sechste شپږم، siebte اووم، achte اتم، neunte نهم، zehnte لسم، elfte یولسم، zwölfte دولسم، dreizehnte دیارلسم، vierzehnte څوارلسم، fünfzehnte شپاړسم، په بخښنې سره پنځلسم، sechzehnte شپاړسم، siebzehnte اوولسم، achtzehnte اتلسم، neunzehnte نولسم. دا دوستانو چې ولې مې مختلف رنګونه ورکړي، لامل یې دا ده چې لومړی لکه نور حساب چې څنګه ویل کېږي، تقریبا اکثره زیاتره هماغه ویل کېږي، صرف له یوه نه تر 1900 پورې ټي ای ورسره علاوه کېږي او نور په هماغه شکل باندې ویل کېږي. صرف erste اول چې دا داسې ناسې ویلی شي einste، erste او دریم هم داسې ناسې ویلی شي درې یا dreiته، نو داسې وایو dritte دریم. همدارنګه اووم او اتم داسې ده، فرق لري. نور په همغه شکل کوم چې عادي حساب ده په همغه شکل باندې حساب ده، صرف ورته په آخره کې له یوه نه تر 1900 پورې ټي ای علاوه کېږي. راځو دلته په نوټ کې وایو چې نوټ von 1 bis 19 ad TE. دوستانو له یوه نه تر 1900 پورې ورسره دغه ټي ای علاوه کېږي. دا مو په یاد وي چې له یوه نه تر 1900 پورې څه ورسره علاوه کېږي، ټي ای. نور هماغه حساب ده، صرف 7 8 3 او 1 دا هم فرق کوي. نور هماغه کوم حساب چې عادي حساب ده په هماغه شکل باندې ویل کېږي. راځو ادامه ورکوو. 20 شل، 21 یوویشت، 22 دوویشت، 23 درویشت او همداسې نور. دلته بل نوټ ده، په دې نوټ کې وایو von 20 bis zuletzt ad STE. دوستانو له شلو نه تر اخره پورې څه ورسره علاوه کېږي، STE ورسره علاوه کېږي. دا په یاد ولرئ، له یوه نه تر 1900 پورې ورسره ټي ای علاوه کېږي او له شلو نه تر اخره پورې څومره حساب یې ورسره چې علاوه کېږي، STE علاوه کېږي. راځو اوس تاریخ وایو. داتوم تاریخ. heute ist der 12.06.2023. نن د شپږمې میاشتې 12م د 2023. دا تاریخ د دوستانو د شپږمې میاشتې 12م د 2023 کال. داسې کال په الماني ژبه کې وایو، داسې وایو چې 12.06.2023 د شپږمې 12م د 2023. دا داسې نه شو ویلی دوستانو چې heute ist der 12.06
2023 داسې په دې شکل باندې غلط راځي. صحیح ده، دا منم چې څوک ونه هدف واخلي، خو اصلا داسې په دې شکل باندې غلط راځي. داسې به وایو heute ist der 12.06.2023 نن د شپږمې میاشتې 12 د 2022 کال ده. بل مثال وایو دوستانو heute ist der 20.08.2012 نن د اتمې میاشتې شلم د 2012 کال ده. د اتمې میاشتې شلم د 2012 کال ده. heute ist der 20.08.2012 نن د 2012 کال د اتمې میاشتې شلم ده. دا دوستانو د نن ورځې درس. دا درس ډیر مهم درس ده دوستانو. کوشش وکړئ په ټوله معنی زده کړئ، ځکه له دې نه زیاته استفاده کیږي. همیشه د حساب نه کولی شئ استفاده وکړئ، زیاته استفاده لري. تر بیا بل درسه ښه او خوشحاله وخت. الله پامان.